د عادل خدای په غیرتي نامه د دغه نننۍ خپرونې درنو ګډونوالو بیا د اباسینو مارګلې نه تر عمو پورې د بشپړې زخمي نیول شوې او سپېڅلې پښتونخوا، افغانستان، آریانا ویجا او ګندهارا ټولو درنو عزتمندو غیرتي دردېدلو کړېدلو ان غولېدلو سکمپانو او سکمپات دوړونکو پښتنو افغانانو خویندو ورونو زما د زړه له کومې درنښت او سلامونه ومنئ. نن ماښام زموږه دا دویمه خپرونه ده او دا خپرونه د خردجالي، هیرامنډیي، پنټاګوني، سکمپاتي او جپپي امارت په هغه بې غیرته، بې وجدانه او بې ننګه کنزلمارانو لکه سبونخ، یعنی ستر بې وجدانه، بې ناموسه خردجال مبین عقاب، د دوی ملګری نقیب نومی کس او نور هغه طالبانو چې د سبونخ مبین له اکاونټه دوی راځي کنځلې کوي او دوی د بې ناموسیو هغه کنځلې کوي چې ما تیر ځلم دغه خبره تاسو ته کړې وه. تاسو سره شواهد شته دي او موږ شواهد د دوی نه ترلاسه کړي دي، تاسو ته هم افشا کړي دي. تیره ورځ بیا دغه سبونخ مبین یو کس خپل ملګری چې د دغه خردجالي او هیرامنډیي او پنټاګوني امارت طالب دی، هغه ته یې اکاونټ جوړ کړی و د افغان په نامه، د افغان بلا ور وړی و د خردجالانو ته، دو پنټاګوني او سکمپاتي امارتیانو ته. دوی راغلل بیا یې همغه کفر، همغه بېناموسي، همغه د هیرامنډیي اخلاق دلته بیا په کلب هاوس کې څرګند کړل. زه غواړم چې د تاسو مخې ته د دوی دغه د خردجالي، دغه د هیرامنډیي او دغه پنټاګوني ادبیات او د خردجال د دین احکام چې د دوی د خولې راوتلي دي هغه تاسو ته څرګند کړم چې کوم ما ثبت کړي دي. تاسو مخکې کېږدم، تاسو ورته غوږ شئ چې دوی څه وایي. سلام علیکم وردګ صاحب، جوړې بخیر یې؟ ستړی مه شې. وعلیکم سلام، خدای دې راوړي. څنګه شو دا د اوقاف صاحب مسله څنګه شو؟ اوقاف صاحب ته د خپله لور ورکړه، ور دې نه کړه، دغه واده کې د خبر هم نه کړو. وایي صاحب اورې، دی راغلی دی مردګوۍ ته. او مردګوه، ته پوهېږې چې زما لور خو مېړو ښه ده او ته راته ووایه چې تا د مور په خپله مور مردګوي په هیرامنډیي کې د خردجال د دین د کوم حکم په اساس نه پوهېږم. وقاف صاحب موږ ته ویلې وه ما واده کړی ده، نو زه خبر نه یم چې تا واده ورکړی ده که دې نه ده ورکړی. برادر افغان من میگم چی فایده بهت میرسه اگر بس اهل بحث هستی. وردگ صاحب گپ میزنم، تو بشین دا جای. دا خو دغسې د خردجال بندگان دي. دا وګوره، دا یم د خردجال بنده دی، د خردجال بندگان د هیرامنډۍ امتیان دي. دوی ته خور مور معلومه نه ده، دوی ته ناموس معلوم نه دی، دوی فقط پنټاګون راوستي دي همدغو دپاره چې په خپلو خویندو میندو باندې وخیژي. این طور است افغان صاحب، همین دعوا دشنام شاید این نتیجه نداره. صحیح است. بالاخره کل معظم افغانستان ولې کند نتیجه نه لري؟ هدي حاکمیت په لاس ورکړی، څومره کنځلې چې کوي همدومره په مخ ځي، په پنټاګون دې پر مخ ځي. څومره چې بېناموسه کېږي د هیرامنډیي، چې څومره کنځلې کوي، څومره بېناموسي کوي، څومره یو څوک په خپله خور مور خېژي، دغه ته معلومه که وردګ صاحب ته دا راته ووایه چې تا د خپله ادې یا خپله خور یا خپله ښځه په هیرامنډیي کې باجوه ته څوم ځل په نکاح ورکړې ده چې ته زما لور وقاف ته په نکاح ورکوې؟ خو ورکړه وقاف ته یې ورکړه که نه، ولې جنجال جوړوې؟ دا وایسه اورې،
دغه د مردګوال یعنې هیرامنډۍ مردګوي. تاسو په خپلو غوږو واورئ د خلک د هیرامنډۍ په دین دي چې یو چا ته راځي یو ری وایي لور دې ورکه تا سره سوله نه کوو. ده غوږ ونیسه، هغه زما ښځه ده، زما په نکاح ده، زما ښځه عقاب ته دا مردګو په زنا و لواطت یې روا ګڼي. دا د اوس د خردجال بندگان دا هیبته کې هم دغه شی دی. واقعا یا چی بگویم دیگه، دغه دوی مقابل کې دغه خلک ته باید واوري چې دغه د افغانستان دا ته چې وایي چې د غرب میشتي خلک ولې د طالبانو حمایت کوي. غرب میشتي خلک دا ځکه د طالبانو حمایت کوي چې پرون پینټاګون په دوستم، په مزاري، په محقق، په خلیلي، په مسعود، په رباني، په سیاب، په رازق، په دغو جنایتکارانو باندې پښتانه سلام علیکم. وردګ صاحب محترم، د مبارکې روژې مبارکي درته وایو. وایس صاحب ګورې د دغه اکاونټ نه د ده ملګری راغلی و، اوس د خردجال او د هیرامنډۍ د بنده د خولې نه راووته سبونخه ستر بې وجدانه بې ناموسه خردجاله مبینه د سپي غول به کله خورې په بیلچه کې چې کله د لمسی پیدا سو په تاقچه کې او نجیبه مې ګیر کړه د موټر په ډاله کې. خود جنرال مبینه او بالکل هماغه دی. دا خو ګوره د ایسای پروژه یې اخیستې ده همدو دپاره. په دې روژه کې دغو د هیرامنډۍ حکومتیانو ته غوږ ونیسه. دغه دی دماغ ښځې سره دی خپله زنا روا ګڼي. دا وګوره دا د دا د خردجال بندگانو ته وګورئ، دا د هیرامنډۍ امتیانو ته وګورئ. وایي صاحب دا درته ثابته شوه. که در زیاد ولا زیاد مشکل است یا اعتراض ها وردک صاحب وایس په ښځه یې رومانه وایس د کم باغ ملای ده. خیر دا وبزن که دا گپ نیست. اصل نه گپ دی، دوی ته مه وایه چې خیر دی، دوی ته ورته ووایه چې تاسو د خردجال په دین کې د خپلې خور و مور سره زنا په هیرامنډۍ په کومه چکلخانه کې زده کړې ده. اول دی د خپلې مور پرتوګ یې استلی، د ښځې پرتوګ یې استلی. ته دا راته ووایه چې ته زما مېرمن چې په ډاله کې پیدا کوې، زما مېرمن خو ستا خور ده، تا د خپلې خور پرتوګ په هیرامنډۍ کې باجوه ته څه وخت استلی و؟ په کوم د خردجال په دین کې په کوم حکم باندې؟ محترمه ګوره روژه ده، ډېر سخت بد ښکاري په دې خبرو باندې. زه بد ښکارېږم که تاسو د خردجال بندگان بد ښکارېږي. دا خو تاسو دین دی بې ناموسي، د مور خرڅول، د ناموس خرڅول. ذکر وکړه ګوره چې لاس واري وایي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم. تله دې نیکۍ دې درنه دا به بالکل موږ به سبحان الله وایي. تاسو ولې سبحان دجال نه وایي؟ تاسو خو سبحان هیرامنډۍ وایي، تاسو خو سبحان د مور خرڅول وایي، تاسو خو د خپلې خور دغه د وینې نقیبه پې ورځه پې د ملګری هغه موټر کې ما د اوسه موټر والا پې ورځه لاره خلاصه سوله. ښه یعنې ته په دې معنا چې ته دغه د دوسۍ ټکی دی د خپلې مور او د باجوه په زنا کې زده کړی چې تا ورته تړلی و، پرتوګ یې ورته ایستلی و باجوه ته په هیرامنډۍ کې د خردجال په دین کې. ته د خبره وکړه څه دی وایي؟ وایس صاحب دا د خردجال بندگان ما اجازه اگه باشه و گپ خدا سر تکرار میکنم. مهربانی ته د خبره وکړه. اینطور است که وردک صاحب مثلا با نظر و افکارش کلی که ما آشنا هستیم بسیار مردانوار نظریات خودم میگه و بردگان می چانس میده. درست؟ عالمی مبین یا طالب یا احمد یا محمود هر کسی دیگه که هست بدون از این دو دشتام بیاین نظرات وردک صاحب مخالفت کنین. ما بسیاری چیز که موافق نیستم. مخالف که باشه مخالف، موافق باشه موافق. دیگه برای افغان باز برای شما که دعوای مسلمانی هم دارید، بس حتی به انسان این به فامیل کسی به ناموس کسی بسیار کار زشت است، بسیار کار نادرست است. یعنی من در اون موقع نیستم که کسی رو نصیحت کنم. من یعنی داخلش میشه رازم به دو. یعنی چی؟ ما در احساس خوشیه میکنه، احساس بار میکنه.
وایس صاحب ګوره یو څوک چې د الف نه نیولې ته یې پورې د یو دولت او حکومت د یوې ادارې د چلولو علم او پوهه نه لري. پینټاګون دا ټولې ورکړي دي، په زور یې ورنیولي دي، ټوپک هم د ورکړی، وسلې هم د ورکړي، پیسې هم د ورکړي، خلک یې وژلي، انتحار یې کړی، هر کفر و خردجالي او بېناموسي یې کړې ده. هغه پرته له دې چې د خلکو د تهدید، د خلکو د ځورولو، د خلکو د وهلو او د فرعونیت او خردجالتوب د چلولو په اساس حاکمیت ونه کړي، بل څه لري دی؟ دا منطق د کومه کار؟ دکې منطق د کومه شه؟ درست د کنځلې ولې څه وکړي؟ زه درته وایم چې همدغه د خردجال فتنه ده. دا اسلامي امارت نه دی، دا خردجالي امارت دی، دا پینټاګوني امارت دی. او هیرامنډۍ اخلاق یې تا ولیدل، دا هیرامنډۍ امارت دی، دا سکمپاتي او جپاپي امارت دی. او پینټاګون راوستي او دغه غرب کې ناست خلک یې ځکه د دوی لمنې ته ورچولي چې پرون پینټاګون همدغه غرب کې او افغانستان کې دننه پښتانه په همدغو دوستم، په همدغو محقق عین لکه په هیبته کې چې داړي وې داړل. نن ګوره پارسیبانان د دوی ازبکان او اکثره پوهه ملتپاله خلک د دوی نه واټن اخلي. دا هر پروژه ده، دا دوی راوستي ده او دا د پینټاګون بندگان دي. او هر طالب له ځانه خدای جوړ کړی. ته دې ته وګوره دومره غټه بېناموسي د پښتنو په ادبیاتو کې نه وه. ښځه د پلانې ته ورکوئ، د کوپر ته غوږ ونیسه، دو خردجالتوب ته. د هغه د هیرامنډۍ کې مو لکې د خبرې وي. یعنې که تاسو لاړ شئ هیرامنډۍ ته، د هیرامنډۍ رنډۍ خانو ته، هغلته دغسې اخلاق نشته لکه کوم اخلاق چې نن طالب لري. پیترس وردک صاحب به نظر من اگه انسان دودمان این رقم دو دشنامه که نمیزنه اگه بزنه شاید تمام شعور و عذاب و وجدان خو نبره که چطور من گپ بزره با کسی دیگه زدم بدون دلیل دیگه. من ایران هستم یا چطور خو میکنن؟ یعنی من یگان وقت که یگان وقت قار میشم سر کسی بسیار گپ عادی میگم که مثلا پش رو گوشم من بسیار ازو کردم، من خودم جگر خونی باشم که چرا گپ زدم. یعنی میره کم عذاب وجدان داره، اینا هست یا نیست؟ نه، ځکه چې د خلک بلکمیل دي، دا داسې بلکمیل دي چې دا کار ونه کړي. و زه د موبین درته وایم، موبین ګوره د نن 3 کاله مخکې د ISI په پروژه کې د حقاني شبکې، د خردجالي حقاني شبکې په پروژه کې یو کس په نامه د فاروق منګل نومېده، د هغو د ښځې عکسونه یې راوایستل، ترلاسه یې کړل. دا سړی په دو باندې بلکمیل کړ. فاروق منگل امور میگن که در آلمان است، برادر از نه دا بل دی، په استرالیا کې دی، یو عادي سړی دی، موږ تاسو باندې مبارز دی. د دوی د ښځې عکسونه یې راوایستل، د سړی په بلکمیل کړ. خبره جرګې ته راغله. په هغه وخت کې موږ لایفونه کول، زموږ لایفونه ډېر په درز روان وو. دغه فاروق منګل و شاهین او مبین، سبونخ مبین و عقاب و دا نورم راوغوښتل، جرګې ته دوی تیار شول. مبین و شاهین تیار شول چې بخښنه وغواړي، بخښنې یې هم وغوښتلې او دا خبره دوی ته راغله چې دا خبره لایف جوړ کړو، په لایف کې رسمي بخښنه وغواړي. دغه یو بل کس دی په طالبانو کې په نامه دی سید خیبر، مولوي سید خیبر. دې سړي هم د خلکو ته ورته وویل چې که تاسو د سره هر مخالفت لرئ، د ښځې حق عکس اخیستل دا جرم دی او دا تاسو غلط کار کړی. په دې کې په دې باندې قاري سید خوستی خبر شو، د طالبانو د حقاني شبکې ویاند چې نن د کورنیو چارو وزارت ویاند دی. شنیدیم اون در فیسبوک میامد، سابق در لایف میامد زیاد. بالکل. قاري سید خوستی راپورته شو، مبین ته یې ورته وویل چې مبین به ول وخوري چې بخښنه وغواړي، مبین به جک وهي چې بخښنه وغواړي. هغه مبین راپورته شو، د حقاني شبکې ته یې کنځلې وکړې، قاري سید خوستی ته هم کنځلې وکړې، حقاني شبکې ته هم کنځلې وکړې. دلته د حقاني د شبکې ملګرو په ده باندې رابریدوی منځ کې درز غوبل بند شو. مبین چې په تنګ شو استعفا یې وکړه. مبین رسما استعفا وکړله، دغه سبونخ مبین چې زه نور د هیچا طرفدار نه یم، خپل ژوند کوم. استعفا نه وروسته چې موږ کتل چې په دې وخت کې د
موبین لخوا سبونخ موبین لخوا زموږ ملګري ته زنګ وهل شو ناروې کې میوند سرباز صاحب ته میوند سرباز صاحب زه زنګ وهلو ستونه یې لوېدلی و غږ یې لوېدلی و ورته وویې چې دی وضعیت یې ډېر خراب دی کور ته یې غله راغلي دي غلو زهر ورکړي مسموم کړی دی هغه میوند سرباز صاحب ترې پوښتنه وکړه چې غلو درنه موبایل وړی وې نه ځکه موبایل غږېدو لپټاپ یې وړی نه تلویزیون یې وړی نه ګاڼه یې ولې پیسې سره زر کالي شی وړي نه هېڅ شی هم نه دي وړي خو کورنۍ وي ټوله بد حالت کې ده مسمومه ده نو ما میوند سرباز صاحب ته ورته وویل چې دا د حقاني شبکې سره د ټکر او استعفا د دې لامل شو چې دی د آی اس آی لخوا تر برید لاندې نیول شوی او آی اس آی د ده په کور برید کړی دی او دا سړی بلک میل کړی دی د ده نه څه رقم ویډیوګانې اخیستې وي ځکه یې ده خپله ووایي چې وضعیت خراب دی چې د ده ټوله کورنۍ به آی اس آی بربنډه کړې وي ټوله کورنۍ به یې ریپ کړې وي څه به پېښ شوي موږ به هېڅ نه پوهېږو ځکه تا ته زنګ وهلی ده چې دا داسې فکر کړی که دا سړی وتښتي د تېښتې لپاره یې زنګ وهلی یا لږ تر لږه د اسنادو لپاره او د دپاره اوس درې لارې دي یا به بېرته سر ټیټوي طالب ته یا به تښتي یا به یې وژني پټه خوله نشي پاتې کېدی دی بله لار لري همغه و چې د هغه نه وروسته لکه چې چا زنګ ورته وهلی و چې د آی اس آی سبا ته یا بله ورځ ته یې موبین بېرته راپورته شو بېرته یې د سره د کار شروع کړ کنځل یې همغه پروژه یې بېرته پیل کړله بیا نو موبین چې دا کنځل یې کوي دا بلک میل دی د دوی وجدان هغه وخت مړ شو چې دوی د آی اس آی لپاره کار پیل کړی انتحاري یې کړي وژنې یې کړي قتلونه یې کړي نو دوی وجدان پاتې نه دی دوی فقط ټول شی بلک میل دي او کومې پیسې که ورکوي د هغو په اساس دوی هر کار کوي نو تا ووایي چې یو څوک کنځلې کوي نو د یو با وجدان انسان خو به د بدې خبرې نه د پښیمانۍ هغه احساس کوي او وجدان به هلته ده وجدان محکمه چې نه وي په چی شی به یې کوي حالا تشکر از این گپا و این جزئیات من نمیفهمیدم ما سابق در فیسبوک لایف مبین می آمدم سعید خوستی در من از منطقی ترش مانیم میشد